کوم ځای اوسېدونکی د پکتیکا څومره وخت دلته دوکان لرې؟ 3-4 میاشتې. چا نه دې په کرایه اخیستی؟ مالک نه مالک نه. څه نومېږي مالک؟ داود. د میاشتې مالک ته څو روپۍ ورکوې؟ 3000 روپۍ. نورو خلکو ته څه ورکوې؟ نور مصرف لرې د میاشتې؟ 15000 روپۍ و د برق مصرف دی، د جارو مصرف. ښه 15000 روپۍ چا ته ورکوې؟ 15000 روپۍ دا څه دی؟ عزت دی. 15000 روپۍ د میاشتې عزت فردین ته ورکوې او عزت دي ته. جانان هم دکې شریک ده. والله د هغه معلومات نه کېږي. د میاشتې 15000 روپۍ ادمي درنه اخلي. یاره میاشتې دومره ځای نه. دا 2 فوټه ښه. نور تاسو څه کوم رسید درکوي نه د دې 15000 روپۍ؟ هوایي پیسې دي؟ بس هوایي بولې که څه هغه موږ نه پوهېږو. تاسو تر اوسه ترې پوښتنه کړې نه د دې 15000 روپۍ تاسو څه کوئ؟ دوی خو بیا یې روغ وایي رښتیا وایي چې دا نیم حکومت ته ورکړي ښاروالي ته او نیم یې مالي کړي، نیم یې د دوی د دغه معلومات موږ ته نه کوي. تر اوسه ښاروالي کوم پارچه رسید ته درکړې؟ هېڅ؟ مننه. دا که قانوني پارچه وي ډېر به ښه وي. تاسې حاضر یاستئ چې دا پیسې ورکوئ؟ خوشحاله یم. که 1000-2000 کته پورته هم وي مشکل نشته. پیسې دولت ته ولاړې شي، دولت فایده یې موږ خوشحاله یو چې پیسې دولت ته ولاړې شي. مننه.